د اسد څلوېښتمه یوازې په افغانستان کې د اشغال پای نه و، بلکې دا د افغان ولس د استقامت، د اسلامي امارت د بصیرت او د 20 کلن جهاد د بریا ورځ ده. دا ورځ باید هر کال د ویاړ، دعا، شکر او ملي یووالي په توګه ولمانځل سي. د عزت کېږي پښتون د ازادۍ کې، ملي شتمني هر وخت وي خوندي په خپلواکۍ کې، په دې خاطر هر چاته ازادي وي تل اهما. د اشغال تر ټولو لومړنۍ څېره د هوایي بریدونو او شپنیو چاپو له لارې ولس ولیده. زرګونه افغانان په هوایي بریدونو کې شهیدان سول، چې زیاتره یې ماشومان، ښځې او عام خلک وو. کلیو، جوماتونو، مدرسو، ودونو او فاتحو باندې د اشغالګرو له لوري چاپې وهل کېدې، دروازې ماتېدې، خلک له کورونو تر ایستل کېدو وروسته به وهل او شهیدان کېدل. شکنجه، د قرآن کریم بې احترامي، عقیدوي توهین، فزیکي تاوتریخوالی، دا هر څه د بشري حقوقو مدعیانو تر نامه لاندې ترسره کېدل. دا چې د اشغال کلونه د افغانانو لپاره څومره سخت و، کومې ناوړې خاطرې ورڅخه لري او د فتحې ورځې ته څومره خوشحاله دي، په دې اړه څو تنه هیوادوال داسې وایي. او په لومړي سر کې خو ټولو افغانانو ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د دغې ورځې مبارکي وي او دا زموږ په تاریخ کې ستره ورځ ده. نو دا ډیر د شکر ځای دی او ډیر د افتخار ځای دی چې 20 کلن اشغال ختم شو او په دغه اشغال کې په دغه 20 کلو کې افغانان ډیر وځورول شو، وځپل شول. نو موږ او تاسو باید په دې باندې افتخار وکړو چې دغه اشغال پای ته ورسېده او د یو مستقل او اسلامي دولت خاوندان شو. نو د اشغال د وخت ځینې بدې خاطرې چې موږ لرو، خصوصا موږ د چپرهار ولسوالۍ او زموږ په ولسوالۍ کې موږ د ډېرو زیاتو ناخوالو شهیدانو په دغه 20 کلو کې. نو زموږ د کلي یو استاد کیسه درته کوم چې هغه وخت کې دوی باندې په توره شپه کې چاپه ووهل شوه د صفري قطاعاتو لخوا نه، چې دا مستقیما د امریکایانو لخوا سپورټ کېدل او د هغې بیچاره په کور باندې د شپې د خوا نه حمله وشوه چې یعنې ډېر بد حالت کې د هغې 3-4 زامن خپله دا استاذ او ان تر دې پورې چې په حیواناتو باندې هم په هغه وخت کې رحم ونه شو او دا ټولې په شهادت ورسول. نو دا یعنې ډېر بدې خاطرې. دا ما تاسو ته یو مثال، یو بیلګه د هغې وخت ویلې. نو الحمدلله اوس اسلامي امارت راغلی دی، په ټول هیواد کې سرتاسري امن دی، امنیت دی، چې څوک چیرته ځي، هر ولایت ته ځي، دا نشته دی چې ته چیرته ځي چیرته نه ځي. نو هغه پاټک سالاري او هغه شیونه چې په تیر جمهوریت کې ول او په دغه 20 کلن دغه کې ول، هغه ټول ختم شوي دي، زورواکي ختمه شوې ده، هر څه ختم شوي دي. نو دا موږ تاسو لپاره ډېر د ویاړ او د ارامۍ او دغه ځای دی. او په پای کې دغه ورځې مبارکي د ټول مسلمان ملت و خصوصا افغانستان ټول غیور ولس ته وایم. برای همگی هوایی‌ها هست که دستاوردهای بسیار زیادی دارن، نظر به اینکه کمکاری هایی داره. یک از دستاوردهای جمعی است که فعلا ما شما در شهر پارک شهرنو هستیم. پارک شهرنو بسیار زیبا شده از نظر کثافت و از نگاه امنیتی و از نگاه که قبلا معتادین بوده، از اینا مکمل پاک شده. ما میتونیم روز شب مکمل میجوبیم کشش کنیم. 20 کال چې امریکایان او د خارجي ملکونو راغلي او مونږ او تاسو خپل کنټرول کې نه و، څه چې هغه به ویلې و مونږ همداسې کولو. اوس الحمدلله امارات راغلی ده، مونږ خوشحاله یو، ډېره مونږ خپل دولت ده او اسلامي دولت نه مونږ خوشحاله یو. او هغه ورځ چې امارات راغلی، رښتیا خبره مونږ ډېره خوشحاله و چې مجاهدین کامیاب شو او مونږ خپل دولت جوړو او خپل د ناموس او عزت نه مونږ خپله کولی شو چې دفاع وکړو. پوه شوې، بل چاته ضرورت نشته او مونږ ډېر خوشحاله یو امارات نه. الحمدلله ژوند ډېر په ارامۍ او خوشحالۍ تېرېږي، د ډېرو ناوړو او بد شیانو څخه خلاص شوي یو، ځکه دا منفیضه هر چیرې خوره ده. موږ په آزاد ډول کولی شو هر چیرې سفر وکړو، خپل وطن وګورو، خپل کارونه وکړو. نو د ډېر خوشحالۍ احساس کوو، ځکه 20 کلونه پس په موږ داسې شپې ورځې راغلي چې موږ پکې په ارامه فضا تللی شو، هېڅ قسم له ډار او د ویرې احساس نه کوو. نو دا زموږ دپاره د یو ویاړ او موږ د زړه له تله
د دې همکاري مو ورسره کوو، خوشحاله یو ورته چې دغه ورځ به لمانځو او خوشحاله چې اسلامي امارت زمونږ رهبري کوي او موږ دپاره تر اوسه ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. 4 سال که امارت اسلامی را خداوند متعال کامیاب ساخته. پیش از او بسیار وحشت کلان بوده، چور و چپاول بوده، مردم حق و نقد زندان ها میفتید، مردم حق و نقد سکنجه میشده، دیگه اشغال بوده. په امید یعنی خداوند متعال اشغال ختم کرده و مجاهدین کامیاب و پیروز ساخته. یوازې هوایي بریدونه او شپنۍ چاپې د اشغال توره څېره نه وه، بلکې بندخونې، شکنجې او توهینونه د اشغال له زهرجنو میراثونو څخه هم وو. دا 100 یوازې د اسلامي امارت بریا نه ده، بلکې د افغان ملت بریا ده او د افغان ملت افتخار هم دی.